که په وخت دور کې یو سړی وایي زه قرآن او حدیث عملي کوم او مذهب نه منم، دا لوی د دنیا درواغجن دی چې دروغ وایي، پر دین باندې افتراوې کوي. زه خو همیشه بیانو کې وایم همداسې یو سړی دې په دې دنیا کې پیدا سي ولې وایي چې زه مذهب نه منم او په قرآن او حدیث عمل کوم، یو رکعت لمونځ دې ماته وکړي، یو رکعت که یې وکړي د هغه زما ژبه دې راپرېږدي چې زه غوښتې هغه تور کوم. چې موږ تاسو وایي امام ابو حنیفه صاحب دا صحابه مبارکان لیدلي هم و، روایت هم بنابر قول راجح دلی کړي و. امام سیوطي، امام حفیظ ابن حجر هیثمی رحمت الله علیه، حفیظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله، حفیظ ابن ابي العوام رحمه الله، علماء مستقل کتابونه لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم صحابه لیدل، هم د صحابه کرام سره روایت نقل کول. چیرې پیدا سو امام صاحب مبارک چې مرتا صاحب په مذهب کښنیانو امام صاحب پیژني چا په مذهب یاست؟ په خوا به خلکو کښنیانو څه پوښتنې کوي چا په مذهب یاست؟ هغه به ورته ویل امام صاحب مبارک ښه خوند یې کوي، کښنیان به ټول په مذهب باندې سر راټول. اوس خو داسې فتنې راته پیدا سوې، مخکې شیخ صاحب بیان درته وکړي چې هغه درته وایي زه قرآن او حدیث منم، زما دوه اصول دي بس، قرآن او حدیث بل شی نه منم، اجماع د امت نه منم، صحابه نه منم، قیاس نه منم، مجتهد نه منم، قرآن او حدیث باندې عمل کوم. چې د وهابیت په نامه باندې فتنه ده، در هغو بدتره فتنه دغه ده چې هغو ته کمپاین پسې ورسره چلی وایي دا ښه خبرې کوي. قرآن و حدیث بس کفایت کی، قرآن و حدیث کفایت کی، پر دې باندې زموږ ایمان دی. یوازې د قرآن کفایت کی خو حدیث مبارک تشریح راته کوي، حدیث کفایت کی خو اصحاب مبارکان به تشریح کوي. اصحاب خبرې کوم دي؟ تاسو کتاب د صحابه ورته امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه حضرت امام صاحب مبارک مرتضی صحابه کرامو د خبر تشریح وکړي. هغه کوفه کې پیدا سو امام ابو حنیفه، په کوفه کې د صحابه کرامو لزر جماعت د صحابه کرامو کوفه کې وسیدي، سرداری د دې امت د صحابه کرامو په کوفه کې د فقهاو پر رائے کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علی السلام ګران صحابي په کوفه کې وو، داغه مبارک رائے د کوفي خلکو پر هغه رائے باندې روانو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک په صحابه کرامو کې بور یاغه سړی دی. زه مختصر خبر درته کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په 1,40,000 شاوخوا صحابه دي. په دې ټولو صحابو کې نبی علیه السلام د یو صحابي په باب کې دا ویلي دي چې رضیت لامتی ما رضی لهم ابن ام عبد. نبی علیه السلام وایي زه په امت لپاره په هغه دین راضي یم چې عبد الله ابن مسعود باندې راضي و، هغه دین زما خوښ دی. په صحابه کرامو کې عبد الله ابن مسعود نبی علیه السلام خپل رضا په دې کې دی، د په دین کې د په رایه کې چې د دین کومه تشریح کړي ده. امام حکیم دا روایت نقل کی بیا وی هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط شیخین. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وی هغه دین راځین چې عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی په درېمه درجه کې استاد دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه دین خوش کړی. تبد عبد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی تشریح منی بیا به په قران او په حدیث باندې عمل کوي، بیا به د صحابه کرامو په لار باندې عمل کوي. او کله قرآن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی تشریح نه منم، زه په قرآن باندې عمل کوم نه څه کولای، زه په حدیث عمل کوم نه څه کولای. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیه مبارک بیا نازولی شاګردان ورته ورزل، امام محمد غوندي شاګرد ورته ورزي رحمۃ اللہ تعالی علیه نسو ننوي کتابونه ولیکل د امت ته پرې کول. هغه زمانه چې صحابه کرامو ژوندۍ پکې کړې ده، نسو ننوي کتاب ولیکل، 12,000 مسلې ولیکلې، خلکو ته کې څه ولې ودغه د صحابه کرامو دینو پر دغه باندې راځي. نن سبا چې دا ټول امت روان دي دا په دغه طریقه باندې روان دي. موږ چې نن دین عملي کوو، موږ چې وایي موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مبارک خبرې رخلو، امام صاحب مبارک د ځانه خبرې کولې؟ کلا وحاشا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مبارک فرمائی جميع ما تقوله الائمه شرح للسنه وجميع سنه شرح للقران. امامانو چې څه خبرې کړې دي دا د حدیث تشریح ده، احادیث مبارکانو کې چې څه خبرې دي دا شرح د قران. مذهب خلاصه د خبر راټول کم خبرې به ختمې کم. که تاسو غواړئ چې رښتیا په قران عمل وکړئ، احادیث د نبی علیه السلام مبارک وټینګوئ. خو په احادیثو د نبی علیه السلام تاسو عمل نشئ کولای چې د امامانو خبرې راټینګ نه کړئ.
د امامانو خبرو ته چش وایي مذهب وایي نو تاسو به مذهب ټینګوي بیا په قرآن او حدیث عمل کوي که په وخت دور کې یو سړی وایي زه قرآن او حدیث عملي کوم او مذهب نه منم دا لوی د دنیا درواغجن دی چې دروغ وایي پر دین باندې افتراوي کوي زه خو همیشه بیانو کې وایم همداسې یو سړی چې په دې دنیا کې پیدا سي ونی وایي چې زه مذهب نه منم او په قرآن او حدیث عمل کوم یو رکعت منځ ماته وکړي یو رکعت که یې وکړي دغه زما ژبه دې راپرېږدي چې زه وکړي هغه پور ورکوم ته څنګه قرآن او حدیث منې چې مذهب نه منې دا قرآن چاته ته ویل چې د الله تعالی کلام پیر هغه صاحب زموږ تاسو د علاقې او مجاهد والله د شهادت قبول کړي کله کله به کیسه کول ورته په طالبي کې د وابي سره مخامخ شوم ولدول زه خالي قرآن منم ولمال سره قرآن شریف پر چا باندې وای پر خدای تعالی دی وای ولدول یا پر استاد دی ولمال خدای استاد درو شوی خدای زه خدای منم ته چې د رسول الله صلی الله علیه احادیث منې تا ته چا ویل چې د احادیث نبی علیه السلام دي دا چا درته ویل